اوس چې ماشوم په ښه او بد پوه شو د شپږو پنځو کالو شو نو مور یې موبایل ورکوي پلار یې ورکوي جاړي جاړمه ګیم پکې راواړوه په خپله ورته ګیم راواړي او په ګیم کې صحیح په ګیم کې ویشتلي په ګیم کې صحیح په ګیم کې ګندونی نو چې دا راغټ شي د ویشتلو چل زده کړی نو بله ورځ بیا ټیک ټاک جوړی ځان ته موبایل ایښی هسې وایي تمانچه هسې دلته ږدم هسې د الله رب العالمین قدرت ته وګوره یو نه دوه نه په سوونو واقعاتو شو هسې دلته ږدله صرف ویډیو جوړوله د نمایش دپاره چې فلان کې خان دومره نر دومره غیرتي دی چې پیسټل تمانچه دلته ایښې ده د الله قدرت یې هغه لوډي ډز سړی ولګي را پرېوځي که ادبا الله اکبر د بچو نه د عیال نه د ادب لخته او چوکه او امسا مه اوچتوه داسې ورځ په کور کې مه راوله چې تم یې او بچي دې مي او لخته په کور کې نه هره ورځ به تا سره په کور کې لخته د ادب چوکه به موجودي خلک اوس ډېره غټه ګیله کوي مخکې ډېر ښه خلک ادب ډېر زیات مینه و محبت و فلان و داسې ښه خلک او رښتیا خبره ده د مشرانو مخکې به چا خبرې نه کولې مشرانو مخکې به چا خپې نه غځولې ډېر احترام او ډېر ادب ختم شو ولې ادب ځکه و چې بابا سره د پلار سره چې څومره کټو د کټ د اوږدوالي عمره د هغه لخته پرته وه په کټ هغه به یې خوځوله را خوځوله بچو کې ادب اوس چې ماشوم په ښه او بد باندې پوه شي لختې مختې څوک نه پیژني دا اوسنی نسل خو دا پیژني نه چې لخته لا څه شی ده اوس چې ماشوم په ښه او بد پوه شو د شپږو پنځو کالو شو نو مور یې موبایل ورکوي پلار یې ورکوي جاړي جاړمه ګیم پکې راواړوه په خپله ورته ګیم راواړي او په ګیم کې صحیح په ګیم کې ویشتلي په ګیم کې صحیح په ګیم کې ګندونی نو چې دا راغټ شي د ویشتلو چل زده کړی نو بله ورځ بیا ټیک ټاک جوړی ځان ته موبایل ایښی هسې وایي تمانچه هسې دلته ږدم هسې د الله رب العالمین قدرت ته وګوره یو نه دوه نه په سوونو واقعاتو شو هسې دلته ږدله صرف ویډیو جوړوله د نمایش دپاره چې فلان کې خان دومره نر دومره غیرتي دی چې پیسټل تمانچه دلته ایښې ده د الله قدرت یې هغه لوډي ډز سړی ولګي را پرېوځي د هغه بچی و چې تا ته د ادب لخته اوچته کړې ته نه په قارېدلې اوس چې کوم پلار په قارېږي کور کې خلک هغه پورې خاندي وي لیونی شوی دی لږ چې د ادب خبرې کوي خلک هغه ته بد ګوري چې دا زمانه داسې زمانه نه ده نن سبا چې بچي په دیوالونو ختل که په غرونو ختل که ګندونه کتل که غلاګانې کولې او پلار ورته څه نه ویلې او خندلې وایي دقه پلار ښه سړی رسول الله علیه السلام فرمایي زه د هغه امتي نه بېزاره یم چې هغه په کور کې د ادب لخته نه ساتي قار قور کوه غصه کوه اسلام دا نه وایي چې خامخا حجاج بن یوسف د ځان نه جوړ کړه کوتره کول کوه نه دا به دې دپاره چې واړه به یریږي دا به د دې دپاره چې د مانځه په وخت کې هغوی مانځه ته منډه کړي دا به د دې دپاره چې ته راننوځي هغوی چوپ شي واحبهم فی الله عز وجل او د دې خپلو بچو سره د الله دپاره مینه م کوه محبت نبی علیہ السلام ته نوسي راله حسن او حسین راوی نیول ښکلې کړل اقرع ابن حابس رضی الله عنه ناس حیران شو هغه چېرته دا نه ولیدلي چې څوک ماشوم ښکلی او چپتې اخلي وایي زما لس بچي دي یو مې ملا نه دی ښکل کړی د یو نه مې چپ او مچې نه ده اخیستې رسول الله علیه السلام ورته فرمایي چې الله ستا د زړه نه رحم ویستلی دی نو زه خو یې پکې نشم اچولی دا خو رحم دی لخته او بیا څه وایي لاس پم پرې راکاږي ښکل به یم کې کله به ورسره وخاندي کله ناکله به له چکر ورکړي د ګوتې نه به ونیسي بهر به بوځي داسې ځای ته به بوځي چې ګناه ونه شي یو پارک له به بوځي یو چمن کې به وګرځي کله ناکله به ګاډي کې چکر ورکړي دا د اسلام حکم